الرحمن الرحیم که دا وظیفه 12 ورځې پابندۍ سره وکړي، الله به دې 12 ورځو کې تمام قرضونه ختم کړي، نوکري او ملازمت کاروبار برته هم ملو شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمارونو او خویندو، نن درته یو ډیره مختصره وظیفه ښیم. د قرآن مجید یو وړوکی آیات دی، الرحمن الرحیم. د دې وظیفه که تاسو راونیسئ، تاسو باندې هر څومره قرضونه وي، انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به 12 ورځو کې تمام قرضونو ته الله جل شانه د غیبونو اسباب برابر کړي او تمام قرضونه به الله جل جلاله د ستاسو ختم کړي. کله کله انسان داسې وي چې انسان قرضونه کوي، وي انشاءالله چې وخت به راشي او تمام قرضونه به زه ختم کم، لیکن یو وخت د بل نه بدتر وي، بل د بل نه بدتر وي. کوم وخت راځي هغه د هغې نه خراب وي. نن که تاسو د الرحمن الرحیم د وظیفه شروع وکړئ او صرف د 12 ورځو وظیفه را تمام چې څومره قرضونه وي، نو انشاءالله هېڅ فکر مه کوئ، د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل جلاله هغه تمام قرضونو ته د غیبونو اسباب برابر کی او تمام قرضونه به دی الله جل جلاله ختم کی. د دې نه علاوه که چاته کاروبار نه ملاویږي، یا د چا رشته نشته دی، یا هغو ته ملازمت نه ملاویږي، یا بعضې ملګري دي او هغوی کاغذونه جمع کړي دي لیکن هغوی ته د کاروبار دپاره اډر نه کیږي وغیره بل څه داسې مشکل دی، نو دا الرحمن الرحیم دا وظیفه دا که تاسو د هغې دپاره هم راونیسئ، نو انشاءالله چې ډېره زیاته پیدا به درته وشي. 12 ورځې مسلسل پابندۍ سره وکړئ، انشاءالله چې داسې رموز او داسې اسرار به سیکي چې خپله به ورته حق حیران پاتې شئ. راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیمه. د دې وظیفې کولو طریقه ډېره زیاته اسانه طریقه ده. 12 ورځې مسلسل به تاسو د دې سره د چاشت والا لمونځ پابندۍ سره کوئ. دا 12 رکعاته نفل دي او دا په کوم وخت کې کېږي؟ د چاشت والا لمونځ تقریبا د 9:30 بجو نه واله تر د 11:30 بجو پورې، د ورځې د 9:30 بجو نه واله تر د 11:30 بجو پورې دا لمونځ کېږي او دا صرف نفل دی، د چاش والا منځ دی. دا به پابندۍ سره کوئ. روزانه چې کله 12 رکعاته د چاشت منځ وکړي، د هغې نه پس به الله جل جلاله ته په سجده باندې پروزي او 1200 کرته به، یعنی 1200 کرته به الرحمن الرحیم په حالت د سجدې کې ووایي او بیا به سر راوچت کې او ښه په عاجزۍ، خاکسارۍ، انکسارۍ، ډېر په زارۍ سره به د الله جل شانه نه سوال وکړي چې د کوم حاجت دپاره هم ته دغو کې وظیفه نو د هغې سوال به وکړي. لکه مثلا ته د قرض نه د خلاصین دپاره ته دا وظیفه کې، نو د هغې دپاره سوال وکړه یا الله زما قرضونه ختم کړي. او که چېرته د ستا کاروبار نه، نوکري دې نه، د هغې دپاره سوال وکړه، انشاءالله 12 ورځو کې به ورته میلاو شي. دغه رنګې دا عمل به هم په دې ترتیب سره چې د چاشت د لمونځ نه پس به په سجده باندې پروزي او 1200 کرته به الرحمن الرحیم دا وی او بیا به دعا کوي. دا به 12 ورځې مسلسل هم په دغې پابندۍ هم په دغه ټیم سره به کوي، دې کې به ځان نه چوټي نه کوي. دویمه خبره چې دا 12 ورځې مسلسل 15 واړه وخته لمونځ به پابندۍ سره کوي او د هر لمونځ نه پس به ډایرکټ 112 کرته الرحمن الرحیم پابندۍ سره وي. او ډېره اهمه خبره دا ده چې د دې وظیفې په دوران کې به د چا سره خبرې اترې نه کوي، بس ستا به تمام توجه د دې وظیفې طرف ته وي. دا وظیفه 12 ورځې پابندۍ سره وکړي، انشاءالله چې په نیک نیت او په خلوص نیت سره
او په کلک یقین سره دا وکړو نو په 12 ورځو کې دننه به الله جل شانه د قرضونو ته د غیبونه اسبابونه برابر کی او الله به تمام قرضونه ختم کی او که چرته کې دستا نوکری کاروبار نه ملازمت ته نوي نو ان شاء الله چې الله جل شانه به په دې 12 ورځو کې تاسو ته اسباب برابر کی نوکری کاروبار او ملازمت به درته هم ملو شي یو ډیره زبردست وظیفه مې درته وښوله بالکل د دې اجازت مکمل عام دی هر سړی کولی شي تاسو هم کولی شي بل هم کولی شي هر انسان د دې نه پیدا غشتلی شي